پخیر راغلی ولکه پخیر راغلی په چمپې سټراپۍ کې مو ژوند دی تا ته نن چې دی که نه د چمپې سټراپۍ اوله ورځ ده او پاکستان د نیوزیلند په خلاف ګورو به چې دا میچ به څوک ګټي او خبر شوی یم که نه چې د خیره سره 22 نفر لوبه کوي او د 22 نفرو دپاره مکمل پاکستان بند کړی دی، په بل ملک کې چې دي که نه بندیزونه لګېدلي دي او ټول ملک ته چوټي ورکړې ده. او خبر شوی یم چې د خیره سره شهباز شریف چې دی د پاکستان ټول فوجي او پولیسانې او چوکیدارانې او ټرافیک والی ټول چې دی که نه په پاکستان باندې تقسیم کړي دي چې امنیت ونیسي. نو ډېر ښه د ثواب کار یې شروع کړی دی، ګورو به چې څه به کېږي. نو چمپې سټراپۍ نه ده سمه چا خبره جنګ جهاني ته تیاری نیول شوی دی او په ګرون کې هم کندې ویستلي دي چې مینوال ګرون ته ور داخل نه شي. نو ګورو به موږ هم دعا کوو چې څه په افت را نه شي په دې چمپې سټراپۍ کې، ځکه چې زمونږ ډېر داسې د خوښې لوبغاړي ورغلي دي پاکستان کې او غواړي لوبه وکړي، نو موږ به د لوبې نه د کرکټ نه خوند اخلو. نوره چا خبره خلکو چې دی که نه چوکیداران ټرافیک والا پولیس والا او چا خبره آرمي والا ټولې شي چا خبره په ملک باندې تقسیم کړي دي چې امنیت ونیسي. نو ګورو به چې دا میچ به څوک ګټي. الله دې خیر کوي، د خلکو ورته ډېرې وټې هیلې دي، خو تاسو هم را سره خپل نظر شیر کړئ چې نن به د خیره سره د 7 بجو نه بعد کوم یو جاړي، نیوزیلند والا به جاړي او که نه د پاکستان والا به جاړي. نو یوونی میچ دی او غواړو چې د میچ نه خوند واخلو. د خیره سره دا چمپې سټراپۍ هم په 2 ځایونو باندې تقسیم شوې ده، نیمه چې د دوبۍ ته تللې ده او نیمه پاکستان کې ده. وایي روربلي به کوو د حساب تر منځه. نو سعودي والا سره خو صرف د پاکستان رورولي ده، نو په دې خاطر موږ ستاسو رورولۍ ته احترام لرو چې ستاسو یو بل سره رورولي لمانځئ. نو ښه خبره ده. ګورو به چې میچ به څوک ګټي. نو الله دې خیر کوي چې څه افت پکې را دې شي. نو تاسو وایئ چې امینه په الله مه سپارمه، په چمپې سټراپۍ کې به ژوند دی او که نه په مخه مخه بیا به ګپ لګو او تا ته